وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارد عدل ودارد انصاف واقعات عمل ذکر کول. دا په دې واقعاتو کې یو واقعه دا چې ډېر زهد او پرهیزګاري او د حرام رضا ساتل د هغې په صفت ځان یې سخته تېره کړې ده په د حرام رضا ساتل. او دا یو اصل وجه دا چې حرام کار څومره سړی استعمال کړي په یو ځل بیا سم پاتې کېدو والی دي. او کمونیزم کې انسان الله دې کړی د هغې داسې ماسې چې استعمالولی لکه کتاب الزهد کې عبدالله بن احمد امام احمد بن حنبل رحمه الله واقع ذکر کړی ده. یو پیری د عمر د عنه په دور کې د بار وطن نه د بار ملک نه دا خوشبوی راولی شوه. د مشکو دا خوشبوی چې دا قیمتي خوشبوی ده، دا خوشبوی راولی شوه. عمر د عنه هغه ویل دا به څوک وتلي چې ښه وزن کولی شي چې هر چا ته خپل حق ورسېږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه بیبي وه عاتکه رضی الله عنها هغه ویل زه ښه وزن کولی شم، د خوشبوی وزن ما ته ښه معلوم دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته وفرمیل ته به نه وزن کړې. ولې څه چل دی که ته وزن کې ستا په لاسو پسې چې کومه خوشبویي لګېدلې ده دا به ته ځان نه استعمال کړي، د ستا په استعمال کې راځي. لهذا تا ته بیا حق سوا ملاویږي او زه نه غواړم چې د مسلمان حق هغه زما کور ته راشي. دومره هغه دا جایز نه ګڼله چې د خپل کور والا دا په لاس د مسلمانانو د بیت المال خوشبویي ولګي چې دا زیتي چېرته میلاو نه شي. دا شان یو پیری روم بادشاه روم چې د هغې سره صلح وکړی شوه، معاهده ورسره وکړی شوه. د روم بادشاه چې هغه امیر المؤمنین په ځان پسې نږدې کاوه ځکه دا خو یو روی و. بار کسرا او قیصر چې هغه ته یېرېدل هغه ته ځان یو قسم نه نږدې کاوه. دا راولګېدو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه ته څه تحفې چې کوم دی هغه رالېږلي خو د هغې د مخکې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغې ته خط ولیکه. نو خط چې کله وړلی کېده په دې کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه بیبي ام کلثوم رضی الله عنها چې دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د هغه لور ده او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه بیبي ده. هغه راولګېدله د هغې د روم بادشاه چې کومه لور ده هغې له څه تحفې تیارې کړې. دا د مخکنو خلکو عاداتو دا شان تحفې خلک لیږي ځکه دا هم د بادشاه لور ده هغه هم د بادشاه لور وه، دا تعلقات کله یي نه یې له څه تحفې تیاره کړې. پای کې خوشبویي وه، دارنګې د څکلو څه لوښي پای کې پکې یو څه داسې ورات دی یې نام ورکړه چې دا وڅوي شي. ای چې کله د روم بادشاه ته دا خط ملاو شو دارنګې د هغې لور ته هغه تحفې ملاو شي نو دا بادشاه چې کوم لور وه ملکه روم هغې زنانه راجمع کړې، هغې تعجب وکړي، زنانه راجمع کړي او هغې ته تحفې کولاو کړي چې دا د عربو د بادشاه د عمر بن الخطاب د لور تحفې ما ته راغلي دي. نو چونکې قانون خدا دی چې خلک بیرته د احسان بدله خلکو له ورکوي
اگر اوله کېدل نو هغې یو هار تیار کړو او هغه هار یې بېرته قاصدانو له ورکړ چې دا ورسره ویسئ د امیر المؤمنین د هغې لور ته بیا حواله کړي. کله چې هغه راوړه هار امیر المؤمنین ته خبر ملا شو. امیر المؤمنین ویل لږ صبر به وکړې دا به نه ورکړې فی الحال انتظار وکړه لږ صبر کا قاصد ته ویل زما کور والا ته دا ورکړې فی الحال. کله چې لمانځه ټیم شو اواز یې وکړ چې لمانځه راشي اذان مانځه نه وروسته خلک چې کله راجمع شو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه صحابه کرامو سره مشوره کوي ټول قصې ورته بیان کړه چې زما کور والا دغه شان ته یې تحفه لېږلې وه او هغې بېرته واپسۍ کې د هار ورکړی دی. ستاسو سره یې د ځکه چې کم کار د مشورې نه بغیر کېږي نو پای کې هېڅ قسم خیر نه وي. ستاسو څه مشوره دی باب کې؟ بعضې کسان وتویل امیر المؤمنین دا د هغې حق دی دا تحفې هغې له ورکړې ده هغې خپل سامان لېږلی او خپل تحفې لېږلې وې د هغې خپل ذاتي شی دی بېرته ورته بدل کې تحفه میلاو شوې ده بریږي نه چا څه حق دی. ځینې کسان ویل امیر المؤمنین که موږ ته پته موږ هم تحفې لېږلي وې زموږ زنانه هم لېږلي وې هغې ته هم میلاو شوي وې که نه او موږ به په بازار کې خرڅې کړي وې نو موږ ته به هم فایده میلاو شوي وې. امیر المؤمنین ویل تا ټیک خبره وکړه او د هغې وروسته حکم یې وکړو دا هار بازار کې خرڅ کوي ویل خرڅ یې کړو ټول یې په مسلمانانو باندې تقسیم کو صرف چې کوم تحفې د هغه بیبي لېږلې وې نو د هغې د خپل عوض ورکړو ویل دا ستا د هغې عوض دی دا واله خو نور هار کې ګوره ستا حق نشته دی ځکه دا د ټولو مسلمانانو حق دی زما په وجه باندې تاله درکوي. بیا به خیال دومره ساته د خپل کور خلکو خیال یې نه دی ساتلی ګورې یو پیرې څه څادرې رالې د زنانو څادرې وي بار ملکونو نه به راتلې فتوحات به کېدل غنیمتونه به م راتله مالفې به م راتلو صدقات به م راتله نو څه څادرې رالې د بار ملک نه د زنانو څادرې وي هغه څادرې تقسیم کړي زنانو باید تقسیم کړي یو کور ته لېږلي بل کور ته لېږلي بل کور ته لېږلي په دې کې یو څادر پاتې شي اخره کې یو څادر ډېر مزهدار و. صحابه کرامو تو فرمایل امیر المؤمنین دا څادر ستا د کور والا د ام کلثوم ډېر حقداره ده چې دا والي ځکه یو ستا بیبي ده بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسۍ ده ځکه دا د علي بن ابي طالب لور وه که نه د نبي صلی الله علیه وسلم نوسۍ ده ستا کور والا دا ډېره حقداره ده چې هغې دې ورکړي. ویل نه د دې حقداره ام سلیت ته ام سلیت ویل هغه زنانه ده چې په غزوه احد کې موږ لیدل چې موږ غزا کول جهاد هم کاوه او دی به زموږ دپاره اوبه راوړلې او زموږ په خولو کې به راړولې د دې اخې ګړې موږ نه ير نه دي د دې حقداره ام سلیت ته ویل خیال یې وله دومره ساته چې هغې کردار په اسلام کې څومره و. ام کلثوم اوچته زنانه ده لیکن په غزواتو کې خو د هغې شرکت نه و. دا یې ونه ویل چې یار تاسو ویل چې زما کور والا ده بس راشئ ورې کوله او زما د کور والا بل څوک حقداره شته هم نه موږ خو چې کله څه شی راشي که نه اول په خپل کور رنګ کړو خپل بچي خپل ځان خپل رشته دار ټول پې رنګ کړو چې کله زیاتي پاتې شي چې پلاني له ورکه او پلاني له ورکه دوکه را دوکه کو خلک د انصاف نه دی ګورئ بلکې د خپلو رشته دارانو خیال یې په باب د تقسیم کې نه دی ساتلی ګورئ. یو پیرې څه مال راغلی و مال راغلی نو په دې کې حفصه رضی الله عنها چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه لور ده او د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي وه مال راغلی ډېر زیات حفصه راله خپل پلار ته وایي پلاره په دې مال کې ته د خپلو رشته دارو هم سره خیال وساته په تا باندې حق شته دی چې د خپل رشته دارو حق هغه هم ته ادا کړې او د هغې خیال پکې وساتې. عمر ورته وایي لورې زما د رشته دارو که حق دی نو زما په مال کې دی د مسلمانانو په مال کې د هغې څه حق دی او ته ما نه دوکه راکول غواړې ما دوکه کې زه دوکه کېږم نه ته په دې کار کې کار نه لرې ښه که د رشته دارو حق دی زما په مال کې دی د مسلمانانو مال کې هېڅ د هغې حق نشته دی کم چې هغې ته میلاویږي شرعن هغه به ورته میلاویږي زیاتي حق د هغې نشته په دې کې که یې زما په مال کې بې حق وي. دغه شان یو پیرې ولا دغه زوم راغی
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته زوم راغی ازوم ته وی ته سامان راغلی مال راغلی وته یې ګوره په دې کې ته زمونږ حق هغه هم پکې ادا کړه خپل خپلوان حق هم پکې ادا کړه څه ذمہ داري دا جوړي ورته وی ښه ته دا غواړې چې زه سبا د الله سره ملاو شم په صورت د خیانت کې ملاو شم یو خائن بادشاہ د الله مخې ته ودرېږم زه ته دا غواړې زه به خائن د الله مخې ته ودرېږم دی خلکو په ذهنونو کې دا غیره پرته وه چې د الله مخې ته موږ په هغه حالات کې پیش نشو چې کوم ځای کې بیا زمونږه څه بانه نه جوړېږي هلته دا ډیرو خلکو سره دا غمونه نه چې د الله مخې ته زه په کوم حالات کې ودرېږم یوم یقوم الناس لرب العالمین خلک خو به خپل رب ته پیش کېږي او یبعث العبد علی ما مات علیه انسان چې په کوم حالات مړ شي په هغه حالات باندې الله ته پیش کېږي دا قانون دی شرعي چې په کوم حالات کې د نساو خطر په هغه حالات کې الله ته پیش کېږي شیخ ابن عثیمین رحمه الله بارک راضی عجیب مو خبره کړې شیخ ابن عثیمین د سعودي عرب یو تکړه عالم او صفات شری فقيه هغه تاخير کې کینسر لګیدل و ناغه بارملته علاج لوړنو کوم ډریپان چې کی نه کې اکثر د یختخیږي د ګیره او د سر یختخیږي چاو ته شیخ ډریپان به تکیخو ګیره بری خیږي هغه ول ښا ول ما ته ډریپان مکوي ول ولی ویل زه نه غواړم چې زه الله سره په داسې حال کې مخامخ شم چې زما په مخ باندې ګیره نه وي زه نه غواړم خیر دی مړ شم خو نه غواړم چې خپل الله ته پیش شم زما په مخ دې ګیره نه وي دا ځینې خلکو سره دا غم ورسره موږ سره دا غم نشته چې په کوم حالات کې الله ته پیش کیو که په کوم حالات کې الله ته نه پیش د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا یو بل غټ صفت هغه او چې د اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ دغه احترام قدر دا به ډیر زیات کاو او په دې بنیاد باندې کاو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث مسلم کې راغلی صحابه ته ویلي اذکرکم الله فی اهل بیتی زتا ستا الله در یادو زما په اهل بیت کې دای خیال ساتي دای په بنیاد باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د اهل بیت ډیر خیال ساتو نو پای کې اول نمبر د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانه چونکه هغه اهل بیت دي کنه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت سورۃ احزاب کې الله د نبی بیبیانه اول نمبر په اهل بیت کې داخل کړی دي نو د بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم خیال به ساتو اغیله به خپل حقونه لګل زینب بنت جحش رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم بیبی دا هغه ته یو پیره څه پیسې ولېګلې چې پیسې ولېګلې هغه دا خیال کړی چې ګلې دایره ولېګلې چې په خپل بنو باندې تقسیم کا هغه قاصد ته وی وی الله دې په عمر باندې رحم وکي الله دې عمر ته بخنه وکي زما خويندې د دې په تقسیم ډېر خپویدلې مالې ولې را ولېګلې هغه ورته نه مور دا ستادي هغه الخط تعجب وکړي زیات وی اکس ویلی پردے نه دی خوا کې دی ویل اور پردے نه خوا پردے نه دی خوا کې صادر پې کې دی ویل پدې کې بیا برزه بنت نافع دای و جنې واغې دی ویل دا کم شاپر چې دی تیرې پدې کې لاس ورخخ کوي دار آل ویل هغه راغسل تقسیمولې په خلکو باندې برزو ته وی مور وی زمونږ په قیامت څخه حق شتره کنه موږ له هم څه پرې ده کنه وی دا باقی ستاسو چې کله باقی وکتل هغه صرف 85 درهم پاتې شي 50 یا درهم پاتې شي لدا قصاص خو زینب پاټیم کې چون کې دنیا نه هغه ډیر به رغبته دا ډیر پیسې راغلي وي هغه ته چې کله دنیا راتله هغه بدا یو نقصان شماره چې دا دنیا مونږ ته ولې راځي حالانکه نقصان هم نه خو لیکن دا هغه یره او زهد او تقوا او چې کله په دنیا ډیره ملاویدل یریدل بر تخکار الله په دنیا کې ارسره کوي نو زینب چې کله دا تقسیم کو اخر کې دعا وکړه یا الله آینده کال کې د عمر تحفه مونږ ته ملاوها او دای نه مخکې سو وفات شو دارنګي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې عمر بس موږ دومره خیال ساته چې کچېلې به حلال ک کنه نو پای کې هم زمونږ ایسه کوله مونږ کور ته به را لګوي بیبيانو خیال به ساته د زمونږ مین دي او دارنګي
بیبیان راجم شي عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه تی ویرو ټول بیبیان یو کال راجم شي وتویل موږ غواړو چې موږ حج وکړو نبی په دور کې حج کړو بل حج نه وکړي موږ غواړو چې موږ حج وکړو عمر انکار وکړ نه ډیر اصرار وکړ موږ باندې حج وکاغي وتویل سکر پتا سو حج نشم کولای دا سما یوازې راي نه راځي ټول ملګرو راي دا حج باندې کار کې پتا سو علیکم آئندہ کال کې ول انتظام داسې وکړو عثمان ابن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف دا دواړه اوس ملګری کړو چونکه عثمان خصوم دې ردی ټولو عبدالرحمن ابن عوف اشر مبشرو کې دا غیر دواړه اوس ملګری کړو ول تاسو به کار دسی وکړو یو مخ کې ځي یو بروسته ځي خیال کوی ګورای چې بیبیانو په طرف څوک را نشي اور ته چې ورسېده حرم ته شعیب ابي طالب پای کی چې کوم دروازه هغه طرف ته چې کوم دروازه حرم ته راغلي پاک باندې ور داخله وي او لور بناستی راسنانه ګورې چې دای په طرف څوک لاندل شي او چې کله طواف کاو نو طواف په دوران کې بټول سړیو باسي صرف زنانه به طواف کوي دې سره دومره خیال دومره عزت او احترام دې بیبيانو کاو بلکې واسه د غینه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دارګه دغه اولاد علي بن ابي طالب داغه څومره خیال ساتلې دي او دارنګه دا حسن او د حسین څومره خیال ساتلې دي زه تعجب دا کوم خاص کر اوس محرم یا شروع شو دا د محرم یا اسلام د دې په لسم باندې تقریبا حسین ابن علي رضی الله عنه هغه شهید شه په کربلا کې شهید کړه چا ده او کنزل چاته کی وسپما تمونه قائمیږي د دې ذکر مجلسونه به قائمیږي د شیعاګانو د روافضو د دې خو موږ بل خبرنده اورېدلې سوار صحابو د کنزلونه دیو تلور څه یاد ترې صحابو د کنزلونه بغیر تاسو ګورئ دیو بیانات ګورئ یوټیوب باندې سرچ کړئ فیسبوک باندې سرچ کړئ د دې په بیاناتو کې به چرته اخلاق خبره وانه وري تاسو د آخرت خبره وانه وري احکام وانه وري سوچ ابو بکر کنزا عمر کنزا عثمان کنزا صحابه کرام کنزر دیو دا کار دی اوس په مجلسونه قائمیږي نو شهادت د حسین بالته بیانېږي او کنزل بکیږي عمر او بکر ته صرف ابو بکر عمر به کنزل کیږي کور دل سوران کړي دي موږ د زمانه ته پادشي د دور ته چې ټول کارز ټول روزګار زمونږه د قمقل سره د بي وقوف سره زمونږ پیدا شوی دی چرته عقل موږ ورلیدو ټول بي وقوف راجم شوی دي روافض ته وګوره عقل تاسو کې شته چې تاسو کتابونه کې لیکلي دي بهار الانوار کې لیکلي دا دی غټ کتاب دی باقر مجلسی نور لیکلي دي چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا غسخر دی او عمري زوم دی د علي لور ام کلثوم د عمر بن الخطاب بیبي دا دیو کتابونه لیکلي دي او دا ظالمان خپل د علي بن ابي طالب چې کوم زوم دی هغه ته کنزل کوي نیو طرف دعوه کوي د علي د محبت او بل طرف ته د غزوم ته کنزل کوي د غزوم کنزل نو قمقل خلق دی قمقل سره بس کېته منګه خدا ته پادشیو نوې نمونې را پیدا کیږي پاکستان خو زرخیز ازمکه را پاکستان زرخیز ازمکه را هر قسم نمونې پکې پیدا کی د پیغمبري دعوه دلته کیږي قادیانیان دلته لري منکرین حدیث دلته لري روافض او شیعاګان دلته لري هر قسم ګند دلته موجود دی هر قسم نمونه موجود ده نو اوس پکې ورا پاسه دغه پکې چې مې پکې حرام دی اوس خو وکړو اوس یې مسو وکړه منګ بچ منکرین حدیث خبره کوله دی ول دا څه شی وای اوس ته ټینګ شي کنه منکرین حدیث دغه اوس نوې فتوی را لې تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی چې څومره هوټلې څومره ریسټورانټ دي څومره چې میانو زین دي پټول کې چې څومره پورې وسه پورې میان چا خوري ټولي مردار خوري ولدا بغیر د ذبح نه خلک خوري وای او د څه قمقله تسړې سو وای چې څور لسو وکاله وشو چانه دی ویل چې مې به ذبح کوي مې به علی ولا علی څنګه دې ذبح طریقه خو مخه وکړه څور لسو وکاله کې علما پوی نشو په دی باندې او اتنا پیل سړی اتنا پیل اگر هغه وغه چې دا حرام
غرض مې دا کاوه چې موږ د سینونو نمونو سره د ناشنا خلکو سره موږ اوسېږو چې ورځ په ورځ نوې نوې ګلان راځي، ناشنا ګلونه راځي، پته نه لګي چې آینده کې به دا څه شی وي. والله اعلم. الله دې خیر کړي. روافضم دغه شان کار وکړو. حالدار چې د عمر ابن الخطاب کردار وګورئ. یو څو واقعې ته نن ذکر کوم، سبا ان شاء الله آینده کې ذکر کوم. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چې اوس هغه د شهادت واقعات خلک بیانوي. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ته یو پیر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایي خلیفۃ المسلمین دی، وی حسین کاش ته زمون خال راتله، زمونږ ملاقات راتله، کله کله زمون خال راځه کنه. هغه د وینا مطابق یو ځل لاړ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دربار ته. ورغه الته دروازه کې چونکی کسان ولاړ، عبد الله ابن عمر د امیر المؤمنین زیم ولاړ دی، هغه ته اجازه نه ملاو شوی. او عمر بن الخطاب رضی الله عنه دنه د معاویه رضی الله عنه سره خبره کی میټینګ کوي، مشوره سره کوي. انتظار کو عبد الله ابن عمر واپس لاړ. نو حسین خیال دا وکړ چې عبد الله ابن عمر چې د امیر المؤمنین زی لاړ، نو زه څه کوم، هغه می واپس لاړ. څو ورځې بعد عمر ته پته نشته، څو ورځې بعد عمر ځانو حسین سره ملاو شو. بچیا ته خو زموږ خوا رانغلې، او ورته امیر المؤمنین زه خو درغلی یم، خو په دې وجه واپس رالم چې دروازه کې عبد الله ابن عمر ولاړو، هغه ته اجازه نه ملاوېده. نو ما ویل چې عبد الله ابن عمر ته اجازه نه ملاوېږي، زه څوک یم چې دلته ایسارېږم. ما ته یې ویل چې او بچیا عبد الله ابن عمر ته چېرته رسېدلی شي؟ ته د عبد الله ابن عمر څه ځان سمې؟ ورته وایي حسین منگ تا چی کم ایمان ملاو شوے دے، کم دین چی منگ تا ملاو شوے دے، دا اللہ دا فضل نروستا دا ستاسو دا کورنی دا وجہ منگ تا ملاو شوے دے، ستاسو دا کورنی دا وجہ منگ تا ملاو شوے دے. تر عبداللہ ابن عمر سزار مسا موا من خوالا کل کل رازا، بلکہ دوبارہ پوری خیال ساتو. علی بن الحسین در حسین رضی اللہ عنہ زوی علی بن حسین زید العابدین چوتو لیشی، زید العابدین امام زین العابدین. شیعگان خپل غاټ امام شماری، اگر چې دغه امام دی نه زمونږ امام دی. امام زین العابدین علی بن حسین دے فرمائی د یمن نه څه کپڑے راغلي وي، هغه کپڑے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ په خلکو باندې تقسیم کړي. دین وروسته مسجد نبوي کې د ناسته د منبر او د قبر منځ کې چې کوم ځای پای کې ناسته خلک راضي عمر بن خطاب سره سلامونه کوي. خلکو نوې نوې کپڑے اغوستلې دي، سلامونه کوي دا سره او ته دعا کوي. په دې دوران کې د فاطمه رضی الله عنها د کورنا اخو مخکې وفات شوی و، خدایي د کورنا حسن او حسین دواړه راووتل، نغي مخکنی ازړې کپڑے اغوستلې وي. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چې کله وکتل ډېر انتهایی خپش، ډېر پریشان ناس او خلکو ته امیر المؤمنین ولی پریشان ناس دي. ول دا دواله کان د لاس زړه رقم زده ناسم ویل ولی ویل کپڑے مې راوړې ټول خلکو باندې مې تقسیم کړې، او د دیو د بدن کپڑے پکې نه وي ځکه چې کپڑے غټې وي او دیو واړو. دقه غم کې ناسم چې زه نه مطمئن کېږم چې څوک ورې دی له کپڑے مانې اغوستلي. نو خصوصي یمن ته جواب لېږه چې د حسن او حسین دپاره خصوصي ځان له کپڑے راولېږئ چې د هغې د بدن سره برابري. نو خصوصي کپڑے د یمن نه پې راوغوښتلې او هغې واغوستلې. نو عمر خوشحاله شول، اوس مې زړه مطمئن شول. دومره خیال له حسن او د حسین امیر المؤمنین ساتلی دی. او دا ظالمان اوس په دې ورځو کې به عمر غوندې شخصیت کنځي او پسې به ردې بدې وایي او کنځلې به ورته کوي. الله رب العالمین نه سوال چې الله دغه شانته حالات زمونږ هم جوړ کړي چې کوم د عمر دی. ان شاء الله تعالی نور واقعات دغه به آینده جمعه کې بیان کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وملك بر ورب الرؤوف الرحيم. دا یو کس سے دعا درخواست کړې دی یو حاجت مې چې الله یې پوره کړي لاري په خپل فضل کرم سره ستا او د ستاسو ټول ملګرو او ټول مسلمانانو حاجتونه د خپل فضلونو پوره کړي. یا څنګه بل ملګری بیمار دی دعا درخواست کړې دی اکثر ملګرو دعا درخواست کړې الله یې ټول ته دغه حاجتونه هم نصیب کړي چې کوم عبارت دی الله د شفای کامله عاجله هغه نصیب کړي د خپل عبادت لپاره. یو استاد دی هغه د ماشومان جرمانه اخلي دي څه حکم دی مخکې مو وضاحت کړی مو استاد چې کله د شاګردانو جرمانه اخلي په دې کې تفصیل دی. یو صورت هغه ده د ادارې د طرف نه کوم اداره چې څوک چلای کاغه مدرسه ده کاغه سکول دی کا پرایویټ دی کاغه سرکاري دی خو د ادارې د طرف نه په ماشومان باندې شاګردانو باندې جرمانه نشته دی. استاد خبره تنها ملوي اوس استاد را لګي او د ماشوم نه جرمانه اخلي دا ناروا ده. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. دی مسلمان مال حلال دی مگر دارز په خوشحالي باندې حلال دی. دیم صورت هغه سری یو اداره ده یو مدرسه ده یا یو پرایویټ سکول ده یو حلقه ده هغه خپل شرایط هغه لیکلي دي او پای کې دا ویلي دي چې دا ماشومان چې کله دلته موږ سره سبق وي دي په ماهانه بیسم ادا کوي او دا غي سره سره کچرته غیر حاضری کوي یا بل د مدرسې د قوانینو خلاف کوي نو کې به جرمانه جمع کوي او کوم چې سربراه دی د ماشوم هغه سره په اتفاق کو چاو بالکل چې د غیر حاضری کوله جرمانه بتاته درکو کله بل قانون خلاف کو تا ته باغ درکو نو دا د سیدانه چې څنګه په پیس باندې دی راضي شوی دی په جرمانه باندې مو سره راضي شکنه نو دا دغه تربیت وی حصہ ده. په دغه صورت کې بیا دغه جرمانه د دیونه غسل هغه جایز دي ځکه چې دی کې وسره مالک هغه بالکل متفق شوی دی د ماشوم چې کوم سربراه دی هغه سره متفق شوی دی ک بیا دغه جرمانه اخلي بیا غسل شي سبونه برابر کوي.